زما خیال دی ډوکو د خارخ کړی اورې ویم ډاکو چې پټېږي د پولیسو نه په ځنګل کې پټېږي ده ته د خیال دی د خپلو بریتو شاته پټ دی خدمتو ته ورته نه وې داسې کار دی چې که نه چې Start shot! یاره دا ته ولې نه سټارټېږي سټارټېږي خو به ستا هغه پلارم که ته ما سټارټ نه کړې زما نوم به قادر نی ښه تا خو ما لړو چولو پرېږدم د ځم نه اور سټارټوم به دی سټارټوم به دې پرېږدم دی نه ته ځان لا خیر څه وې سټارټ بشي سټارټ بشي السلام علیکم وعلیکم سلام زه چې د شین د طرفه د ټلویزیون د طرفه راغلی یم دا راته ووایه که نه چې ورګه زما دا ټلیفون هم پکې رالو که نه دا راته ووایه چې دې کې ستا نامه څه ده زما قادره حاجي قادر خانه دا راته ووایه چې دا څه چل دی چې دا ته پې لګیا کیکونه وې یاره دې ما سره کس کوي ته ما سره ضد کوي او دې زه پرېږدم نه دې به زه سټارټ وم دوستانو دا اوس دا تماشو ګوري که نه وي دی ما سره کس کوي اوسپنه هم د سره کس کوي دا زمونږ حالات دي مونږ به خاورې ترقي کړو ما پکې راواړوه دا ماما هم پکې راړوه چې عوامو ته پته ولګي چې موټر ما غوږ پرون صفا کړی غوږ ته یې مه نیسه غوږ ته یې مه نیسه وای یو خو د ټلیفون نه ته ماما ورګه زه تا نه تپوس کومو دا راته ووایه چې د څه ټیم نه لګیا چې دا کیکونه وې 4 غنټې وشوې 4 د سړي بچیه څلور دې ما سره دا عزت دی او دی به زه پرېږدم نه دی به زه سټارټ وم د ده روزانه دا کار دی د ده روزانه دا کار دی د دې موټر سایکل د دې ماما سره دشمني ده او د دې ماما سره داسې دشمني ده مطلب دا د څومره ټیم نه دشمني ده بس دی چې کله پړه صاف وي خو سټارټ چې کینې دقه کار کوي دی او زه هم نه پرېږدم نو ماما زه خو یم چې ته مصري ته وښیه که نه نه مصري له ضرورت نشته دی ما سره ضد کوي بیا سټارټ شي وروسته نه ولې مصري ته ضرور نه ولې ته په خپله مصري یاره بس دا مصري بس په دې زما مصریتوب نه مني که نه دی ما سره ضد کوي او دی به زه سټارټ وم بغیر مصري ښه بغیر مې لګیا شه دی به سټارټېږي دا به د خوښوي دا به د ده خوښوي دی به سټارټېږي دا خو د دې دا ناظرینو تاسو وکتلو که نه چې د 4 غنټو نه دا غریب لګیا دی خو دا به دې سټارټېږي ځکه چې دی پښتون دی او د قسم خوړلی خو دی نور دا نه چیک کوي چې د پلک خراب دی د کې کچره ده د کې ماما هر څه ټیک دی هر څه ټیک دی ما سره بس دا عزت نسلی دی دا پکې دریم دړي دنګ د هر څه ټیک دی ځکه چې د خوب لیدلې مونږ اکثر داسې کار کوو اوسپنې سره هم ظلم کوو ماما زه خو یم زه یو کار نه کوم خیر دی که اجازت یو دا به لږ کولو کوجي دا به وګورو زه ویې ګورې تاسو کنه تسلي وکړه ادم نشته بوی شته دا څه شی دی ادم نشته بوی شته ماما دې چې څه باندې چلیږي پټرول نشته و پټرول خو دې کې میاشت مخکې ما واچولي د 80 روپو مې پکې اچولي آفرین مینهوالو د 80 روپو پټرول یې پکې اچولي دي هغه هم یوه میاشت مخکې نو اوس تاسو ما ته ده ووایي که نه دا سر به پرې زه اوس بند کړم پټرول نشته معمولي بوی شته او دی لګیا دی هغه غریب ته لتې ورکوي دا چې چا جوړ کړی به څومره خفه که هغه ته پته ولګېده چې زمونږ په ملک کې دا پښتانه رونه بغیر پټرول موټر سایکل باندې لګیا دي کیکونه پې وایي ماما ته د څه په ورځ پیدا شوی وي ته دا پته نشته او یاره بس چې د څه ورځه مونه په دبې هم په لیویش کړي چې مته تینګل شوی دغه دی دا ماما
نو اوس داسې کار وکړه زما خو دې ومنله که نه ما درته ویل لتې مه وهه ته لګیا یې لکه د زناور نوم یې نه علم خو لکه د زناور دی لتې والي نو بس زه یاره ستا به دا مهرباني چې دې کړه چې بس پېټرول پمپ ته یې ورسوو ښه زه به یې ورسوم ځکه چې زه خو ستا د نیکه مزدور یم کښېنه کښېنه دوستانو دا پنځم دړي دنګ دی کله یو مسله یې کله بله زه ماما الله دې مل شه ښه زه د خیره دته اوس تر پټرول پمپه پورې دیکه ورکړه راځه شاه محمده چې اوس د خیره سره لاړ شو بل کمه کلي ګورو چې به څه کوي مونږ سره اوسئ د مستر شین په چینل راځه راځه السلام علیکم وروره وعلیکم سلام څنګه چل دی زړګیه دلته څه کې دلته به دا مخ لاس وینځو مونږ ویلې ګرمي مو شي مونږ لږ مخ لاس ووینځو او ډېره مزه کوي که نه دا راته ووایه نامه دې څه ده محمد اسلام محمد اسلام خان مونږ راغلي یو چې د شین د طرفه که نه دا د چینل نوم دی دا مې کیمرامین دی کیمرامین صاحب ته وګوره ته دته وګوره چې یو بل وپېژنې نو مونږ دې معلومات کوو که نه نو دا راته ووایه چې د ګرانۍ په باره کې د څه خیال نن سبا دا ګراني ډېره ده یاره چې ګراني خو دومره ده که ټیپر الو نو لوګان ګراني که لوګان الو ټماټر ګراني دا غستونه وچې دي جي دومره ګراني ده ومو کتونکو وایي دا غستونه خبره وتې د ګراني ډېره زیاته واده دې کړی که نه دی دې کړی د خیره درې مې کړي 3 ودونه یې کړي دي او د ارزاني غواړي د سړي بچیا نو لکه مطلب دې کې خو به خامخا ګراني نو بس ګراني خو به خامخا یې خو لکه څلورمې ته هم خیال دی څلورمې ښځې ته هم خیال دی 3 کړي دي دا پکې شپږم دړي دنګ اوس ورته کیمرامینه ټینګ شه کیمره د ګورې ریډي ساته چې بیټري پکې ختمه نه شي دا ډېر د کار سړی دی نو څلورمه مونږ څه وکړو مونږ درته وګورو بس که درک کېږي نه مه کوه یاره آفرین او که نه مونږ خو هغه دی چې د ښځو کاروبار کوو رښتې خلکو له ګورو چې درک کې مونږ زمونږ درک کې نشته جي دا راته ووایه اسلام ګل خان چې داسې بل مشهور سړی راته نه دی معلوم چې څه کارنامې کړي چې ورشو یاره چې یو بریتو غونده سړی دا خلک وایي دلته یو کمره کې اوسېږي او کوټه غوندې نه زړه او هغه چې کوم دی بینکونه هم جوړ کړي او ډېر غټې غټې کارنامې کړي تاسو ورشئ په خپله به یې وینئ په دې لار باندې ځئ په خپله به سره میلاو شي کمره به مو وینئ هغه ځای به مو وینئ بریتو سړی دی بریتو سړی دی هلکه دا به ډېر د کار سړی ښه ستا ډېره مننه او بس څلورم وکړه انشاءالله چې ټماټر अहिले پیاز به د نه ایرو چې پیاز अहिले لوګان به د نه ایرو چې غوړی دي اوړه به در کړی نه وي د الله په امان مونږ سره اوسئ راځئ چې بریتو ته ورشو ځه مونږ رالو جي د برید صاحب زي ته او دغسې کوټې ښودلې کیدی شي همدې کې ځه چې په ورځو نه ها ځان په خمبیره کې څوک به خو ولې زه وړی یم چې ما به خمبیره کي هغه راته ونه ویل چې غلط بریدي دي او بینکونه یې والي دي نو څوک اواز به ورته سواد به ورته وکړو یاره بعضې ټیم د کار خبره کې کیمره ریډي ده اوکې برید صاحب برید خان جی توبه کیمرامینه ویم ډاکو چې پوټېږي د پولیسو نه په ځنګل کې پوټېږي دته د خیال دی د خپلو بریتو شاته پټ دی خدمته ته ورته نه وې داسې کار دی چې که نه چې تاسو دا برید دی که ما وی که نه جي چې تاسو د ATM په اوږه راوړو نو دا تاسو یوازې راوړی د بینک نه د څه شي ATM دا خو چې وایي تا بینکونه لوټ کړي که نه د څه شي بینکونه تاسو برید صاحب یې که نه جي ګارنیټ وایه ګارنیټ صاحب یا الله خیر دلته خلاص نه شي دغه دا ښځې ګارنیټ صاحب دا مونږ ته یو سنډه وي که نه هلته کې په لختي باندې ناست و بیس کړي که لاس یې وینځلو هغه وایي دې برید ګارنیټ صاحب چې کوم دی بینکونه لوټ کړي نو دا رښتیا دي د څه شي سنډه دا څه په ګډو وډو سرې یاره جي په والله چې داسې برید ما په خوب کې هم نه دي لیدلي ماشاءالله پوره سروي دي دغه هغه سنډه مونږ ته ووایې که نه کیمرامین صاحب مونږ چې د شین د طرفه راغلي یو
نو ما دا وی چې کنه چې دا بینکونه که تاسو واړي خدای شته که مونږ پولیس ته ووایو مونږ نه وایو د یاره دا بچه ته بلې کنه نو یوازې ضروري زما چې برید تیره چارو هغه به بس بینکونه وایي مینوالو هر ډاکو دا وایي چې زه نه یم خو ګرنیټ خان چې کوم دی که دی اوس موږ ته دروغ هم وایي نو وایي دی تاسو ته هر څه مخامخ دي داسې ویلې کېږي موږ ته هغه سنډه وایي چې یاره ده په اوږه باندې ټیم راوړی نو آیا دا رښتیا دي ګرنیټ صاحب دا بالکل دروغ او دا ویلې چا دي دا چې اسلام نامې و هغه ویلي و ښه اسلام سره خو به زه راکاږم او جی خو ته خپله خبره کوه د غرض او د مطلب خبره کوه نه به یې دا کیمره یو نه به تی دا جی مونږ ستاسو د پیدې خبره کوو که نه تا چې بینک لوټ کولو ولې د لوټ کولو خو غریبي وه ښه دې کړي د نر بچې چې زه داسې برید پرېم تا خو بینکونه لوټ کړي خدای شته چې زه درته د امریکا هم لوټ کړم لکه مطلب دادا شوی او لوټ کړي مې زما خیال لی ډوکو رې خارخ کړی دی اورې دغه دی دا جي ما دا وی که نه جي چې خپلو کې یو که نه جي خیر دی دا غلا تاسو کړي دی جي دا غلا خو ما نه ده کړې خو چې تاسو وایې چې کړی ده نو بس کړی مې ده خو ورېږه زه تاسو له یخ بندوبست کوم ښه الله دې ښه ساته دې ته وایي کوربه دغه د یخ هم را باندې سکي په موته چا یخ څه اوسه پورې څکلي نه که نه ګوره بریتولې ګوره غیرتي دی که نه غیرتي دی یخ به وسکو بیا به د خیره سره ځو تاسو ته زه یخ او ګرم ټول زنه کیمرې ده هغه چل زنه هر څه چل ته لږ ماته ورېږه خیراتینو لږ صبر وکړه که نه کو غیرتینو صبر وکړه چې تاسو زه عمل وکړم